ستړي ماشه خدای دې وکړي چې ښه وای جوړ وای روغ وای تکړه وای صحت کې وای مینه محبت کې وای دوستۍ کې وای اتفاقۍ کې وای زه تاسې پتنګړه کاکای نن مې لږ سپیدې والنګ مې ځون جوړ کړه د زړه نه مې خبر ماشئ سلامونه هیوادوالو لکه څنګه چې پتنګړه کاکۍ داسې خوشحاله ده تاسې هم تل خوشحاله اوسئ ارامه او تل همداسې د ژوند په هر کار کې کامیاب او باعزت او بریالي اوسئ دې خوا کونج کې شیره کپ شیشه کې هم ناست شیګواله ته غوړه باندې رژه دې نیولې وي نن یاره روژه خو به په ما نه کېږي ولې ګیر او بریتونه مې نه دي راغلي ګوري زه وایم چې مو د رژه نه وزم چې مو ته به معاف وي زه مو ته خو ټولې ته مسافر یې زه بیا نسم نن چې مو ته به معاف وي نه 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 روژه خو باید ټول ونیسي خو دې په خاطر دغه د اوس په خلاصېدو کې ده که نه کوم کس وایي روزې ډېر بېتابه کړی و بیا چې راوته چې ګوري سپوږمۍ هم ډېره نری شوې ده داسې کتلي وایي ځکه موږ د خراب کړو ته خو هم خبره کړي شریګوله زه خو اولته مونې ډېر ګرونی او ډېر عزت دې ته لرم رښتیا دې ته وایم او مو خو دلته دا یو نیم کال تېر شو که نه اوس خو موږ لږ سره ولیدل تو سیزه ته خو نه رسیږو لیکن آفرین دې دوي په د حوصله په د همت دی په د محنت دی چې دومره دراب شي په د وطن کې ته بیا هم خپل کوشش کې چې انسانانو ته خندور ولې دا خو ډېر ستر نعمت ده والا چې پتنګړه کاکۍ لکه څنګه چې تا ویلې په نورو ملکونو کې د خلکو خندول هم ډېر اسان کار ده که نه وایي اوس په خارج کې خبره ده تا نو نه یې پوهېږي چټي ورته ولې ژوند ارام ده خو دلته ګوره چې چا کره وړه ته به څنګه خندی زه ته وایي ډېر مشکله ده مو د خدای وایي خو خدای چې د برګ بل پې راشي د کور کې وایي چې وړه نشته پوهېږي زمری تېنه ګیدړ جوړ شي او بله خبره ای خدای مخه که د لیټ لږ بال کوي د هغه د بېرته راغله ګوره داسې برکونه دي چې ځي راځي د افغانستان د دې شاسې اوس به بېرته راځي دا وګورئ بیا هغه راغله دا د شلګې ما مړ کوي دا ګورې او بله خبره شری وروره ته څه پیغام لري د موږ ځوانان ډېر ځوانان د شرمندونه لري که نه چې رباب وایي مثلا یا شعري ولیکي یا تلویزیون ته وځي یو مثبت پیغام ورسي موږ وطن کې دا ځوانان چې داري کې چې ډم یې شعر هم د پښتانه یو هم د شان لرو ته دې باره کې څه فکر کوې نو زه دا وایم پتنګړې کاکۍ هر انسان ته چې پروردګار په هره برخه کې استعداد یا ټایلنټ ورکړی باید دا ضایع نه شي که هغه خدای ورته ښه غږ ورکړی نو باید ښه شعرونه د انتخاب کړي او ښه یو ښه سندرغاړی د جامعیت ته یي که نه ولې چې خپل هیوادوالو ته که مثال یو څوک په د شعر یا شاعرۍ په برخه کې یا مثال غواړي چې خپل هیوادوالو خندوي خوشحاله کړي هره برخه کې چې د استعداد لري باید هغه استعداد ضایع نه کړي او دوی ترې نه کار واخلي او د خدای نه یو تحفه ده یو کمال چې خدای درکوي په ښه نیت سره کم استعمال کړي که نه او موږ وطن کې خوبداني نوم نشان جوړېږي خو خیر ګوره که موږ او تاسو د خلکو خبرو پسې وګرځو بیا یو ورځ هم ژوند نشو کولی موږ باید ژوند ځان دپاره وکړو خود انسان پرستی باید ونه کړو دغه خبره که خدای منې ته به خلکو ته ژوند نه کړي یقین وکړه پتنګړه که یو ورځ بل ورځ یو چېرته تللی وم کوم 100 ماشومان رامنډه یې کړل او شیری لالا او شیری ماما داسې مو لیدل خندل یو وخت مې ورسره واغسته فیسبوک کې مې پوسټ کړم مازه خدایه شکر په دې وباسو بخونکی ته یي خو ښه ده چې ستا بندګانو دا مخلوق هم نه دی ژړولی دا وګوره ټول موږ ته خوشحال دي نو زه دا وایم چې موږ او تاسو باید د خدای مخلوق سره ښه وکړو او خوشحالي ورکړو نه چې خفګان وي ژړو ژړو څه فایده نه 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 ځینې چې شیطان ژړو دو شیطان غم ده شیطان شیطانی دو بالکل شیطان نفرت ده الله مینه دو الله صلح دو الله محبت نو انسان خو په مینه باندې راغلی که نه دنیا ته نو باید زه دا وایم چې په مینه او په خوشحالۍ وخت تېر کړي ډېر به ښه وی موږ وطن مینه کړل څومره سخت دی الله 50 لکه به ښځه شي خارج کې خو ښه ده یو چا ته آی لو یو هغه ته آی لو یو ټو دلته چا ته آی لو یو وایي دا در بدر کنم خاک د سر شي مادر خوار نه داري واور مادر خوار لرم هغې سره خو واده نه کېږي تا سره کوم او بله موږ تاسو په سودا وطن خلک یو خو دا ټتو پتو نه پوهېږو لیکن یو سوال دې لرم د صلح څه معنا لري تو ته صلح ګوره زه خو چې پیدا شم د اوله ورځ نه جنګ چې اوله ورځ نه پیدا شم جنګ دی وطن کې چې وړکی غټ شوم بیا هم جم داسې جنګ اوس دغه د پوه شي سر کې سپین لګېدلي له خیره بیا جنګ ده خو پاک د دروېښت نو خو نه خو زړه خو سپین ده که نه ګوره خبره دا د پتنګړې کاکۍ زه یم په جنګ کې به مړه شو خو دا سوله موږ ونه لیدله نو ته ته صلح څه معنا لري زه وایم چې داسې لکه موږ د چا ټوکې شروع کړي چې خوندې ښه پخول نو ګوره سوله خو دې ته وایي چې هغې کې مینه وي محبت وي ورورولي خوشحالي خدای مخه که خیرانو او هر څوک خپل د وطن دپاره خپل د خلکو دپاره خدمت وکړي که نه دغه سوله د ورورولۍ کې ژوند وکړي نوره که ما کې مشکل هغه به هم حل شي که تا کې مشکل هغه به حل کړي دواړه به په ارامه ژوند وکړي زه انشاءالله خدای ته بیا افغان ده
نو ګوره چې افغان د دنیا په مخ نه وي خو داسې فکر کوي بیا دنیا نه وي اول مې چې خستول د پښتون د حقیقت لیکن مې نور ته ګیلې ودرې دي چې وای لغمناویل نه کی صبح په شرای مې چې خو تاسو نه می ټول نه می جار کې ټول بالکل بالکل ولې زمونږ هیوادوال چې د هر کنجري او هر چیرته دي دوی ټول واقعیت چې هم د ستایلو دي او هم د وړتیا خلک دي بله خبره ته چې مو د خدای متوکاس خوش کیلی وي چې پوتینګاړي کوي ته خبره آدم علیه السلام منګالو اتین چې واشه بیا به بیا وای لکان وی خوست یو خبره د ګوره پاتینګړي د خدای په کارو کې او د برق په تارو کې به ګوته نه وهي دا زه خو نه وایم خدای مې نه بالکل لیکن دا غدا یو کاس یلی نو دا دې زوب څه وایي څه رقم وایي ځکه چې ټول موږ خدای بنګونیو بورډر نوم د وطن د خلکو جوړ کړی دي موږ تاسو ټول منځ کې تر غولي دنیا تر غولي څوک چې د دیوالو ډنګوي یا به دومره زر خدای ته ورسېږي پاتینګړي کا کوي مال د پښتنې وګړي پښتنه زم کوم واکه دا راته وی چې واده دې کړو کنه خدای دې خلک او چې موږ پوه شو کنه ورګه چې موږ خپل تمه لري کو سبا خزر کنه چې پتان در ولګي خدای دې ولا زه خو داسې مونږ تر میشه ښځو ته در یلی شوي دي که نه چې خدای دې دی میړه چښتنی کړي بختور به تو کړي زه چې بختور بو چې بختور څه نمیږي زه به بختارم چې مو څوک وکړي مونږ ته همیشه دا یلی شوي دي ښځې غریبي ته چې میړه دې وکړي تو کور پوره شو زه یم چې نه داسې خبره نه دو پدانی خو نه دو بختور باوي چې مو کړي خوشحال هیم په خبر مې زده دي بالکل او خدای چې موږ ځان ته ګوري موږ هم ځان ته بختور معلوم شو نه د قسمت خبرې دي نو پاتینګړي کا کوي واقعیت چې خبره دا ده چې ژوند ده او دا د ژوند مرحلې دي کنه سړی ماشوم بیا غټ شي چې کله لوی شي بیا واده بیا دغه اولادونه شي ژوند نو دا د ژوند کیسې دي کنه هغه یو ټوکه دی پکې وي کوم خزي بیچاره خاون مړ شوی بیا ډیر جړل بیا کومبل خزي ورته چې خوري جاړه ما بل بو کې کنه دی په ماجړه کې ویلې د خدای په کار کا کړه شي ما په غم کې مو خوشاله و نو ګوره ژوند خو خوشحالي دار مرحله کنه او باید او په تنا ژوند نه کیږي نو باید سره د چا خبره چیرته چې مثال ژوند او په چې د خوشاله ژوند تیرو نو ګوره یو خبر ته کوم شکر الحمدلله نه کیږي چې دا ویډیو ګل کې به درته وایم اوریدل نه افغانستان کې بل خبره ده واقع چې ولې نه ما نه یو واده نه څو اولادونه سالور نام خدای ورکی ولا ته خو نام خدای بربر کړی دي دوا ورکی دوا زه خو زما تخلص برابر ده ایوه کی واخه زلری او یو ته غړبن بلې ته د بنیاد نه وي نو اصلي خو سالور په کار خو خبره ده منګل زره ضعیف غیب خاطر ځان ضعیف خېږي خزن ډورېږي لکه چې نو ګوره دا غم دا ډار تنازل نه ډارېږم ګوره پاتینګړي کوي کې دې شي پوشي مشراجي سه مو ډار شي ولا ډیر خوان یو خبرې مې د سره وکړلې مننه همیشه ډیر عزتونه زده کوم ډیر عزت ډېرې موږ افغانستان د ځوانانو پوره مشرانو پر ټولو پوره د مینې د محبت د صلح او د ایمان د غیرت یو مثال ته مننه پاتینګړي کوي تل خوشاله وسی او رب دې هر چیز ته شي با عزت خوشاله آرام ولره نو کله چې موږ هم ګور اختیار خوشحالي ګو او دغه نن بیا ولیدلې نو رب دې ستل تر تازه لره څه پیغام لري ځوانانو ته هیوادوالو تاسو کوشش وکړئ چې نشي توکو نه ځان لري وساتئ خدای مخکا ولی د مشرانو احترام وکړئ تعلیم ته توجه وکړئ کله کتی لري او بالکل او یو شی ده همیشه مینه او محبت منفي پرست مو وسی مثبت وسی ولی چیزون ته غوړی دغه شی ده نو خبره ده دغه پیغام ده خدای دې موږ وطن ته امن راولي چې دغه صلح راشي امان سره انسان چې خپل ځون کې امان وکړي خپل به بس صلح وکړي دوستي وکړي تیریر کوي د شپې ورځې دي یو بل نه بخښنه وکړي دا صلح ده قسم ګولې کې چې وای نه ویني چې یو بل ونه بخای زړه کې زړونه صفانه کوي دغه خبره ده زړونه موږ صفا دي خو جیبونه لک صفا دي جیبونه لک ډاک شي ان شاء الله موږ خلک پیسې نه الله الله په وچ نه غنی مړ نه شو افغانان خو درځي د ټینګ دي خو ګوره په وخت نه مړیږي خلک دا خو ګوره د حساب دی خو اجاوي شل کوره په یو شپه کې غلا کړي وکنه د شل کورونو بیا قاضي رانی ولې چې د شل کورونو غلا څنګه کړي په یو شپه کې دا په جړا شوی قاضي صاحب زوړه کتاب نه خورا کیوم نو موږ خوراکي کنه غیب خاطر بس خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ خدای دې وکړي چې برنامه مو خوښ شي خدای پامان